السلام علیکم حاجي صاحب ښه یې؟ په خیر سلامت یې؟ شکر دی خیر. شکر دی. وړه مې غوښته 11 کیلو وړه مې غوښته. نو څه پیسې بیا درکړم څه بیا سبا درکړم؟ پیسې دا سونه ده ټیم وړه پور نشته. ته ګزاره را سره وکړه خو وړه مې نشته. تر اوسه تیاره سونه ګوره پور ورځ په ورځ ګران نسوه د اوړو نستر راغلی ده دا څنګه وطن دی زموږ پر غریبانو د اوبو نستر راغلی ده دا څنګه وطن دی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. خانداره کا ښه یې؟ په خیر یې؟ سلامت یې؟ تا سره 10 کیلو وړه نه ول؟ وړه څه غواړئ؟ د وړو دکان دی. د وړو نه دی؟ بخت دی د غوړۍ دکان دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره له تا سره دی ګولۍ نشته چې لا په مړ سم لا په موړ سم؟ یا دا ګولۍ نشته را سره. نشته؟ یا لاړ څه وړه وخورم. وړه خو هم نه پیدا کېږي د وړو خدای نیستي ده. ګولۍ نشته. خدایه ای څرنګه بازار دی نه د مړېدو شی پیدا کېږي نه د مرګ شی پیدا کېږي. دا خو د وړو دوکه نه پیدا کېږي له دغه تنارمه وړه دوه پس ډوډۍ راخیستې وای د وړو دوکه نشته. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ته خو یې دوې سنګل ډوډۍ راک. ښه. و په څو دي؟ دا خو دانه په 10 روپۍ ده. انا په 10 روپۍ ده؟ و ای څنګه دی ارزانه دي؟ نو وسړی دا خو ارزانه دي. و خو د ارزان دی خو وړه نه پیدا کړي ډوډۍ دی ارزانه. نو د خلک از اخی څنګه دی په تړې پردا به موقع ومه دا سرمایدار دی ګور دوی ډوډۍ واخیستې او دوی اوس روان شي. خدایه څه مو ته ډوډۍ در را پیدا کړې دي ارزانه. دا د ډوډۍ والا څه سوی کړ د غار مې پسو کتلې اوس پې ګورم دی شیر والله که ځان از خلاص یې ګورم دا درپسې یم. السلام علیکم. سلام. پلاس پوښتنه پلاس کوه. ته پوښتنه سره وکړه. سلام ای چی شي راخیستې؟ دا یو شی دی پټ شی دی. نه ته ښکاره کړه دا پټ شی دی ما. ته ښکاره کړه پټ شی. دا ډوډۍ ته وایي ما ته هم زه راکړه یو ډوډۍ ته ډوډۍ ما ته زه راکړه ته وایي زه راکړه. یا بوی خیراک بوی خیراک بوی نه در بوی خیراک بوی خیراک. دا رنګه منیه که راځه یوسې ته به دغسې زه به د اسانه خورم. الو په خیر سلامت ټیک ټاک. هلسې څو سالو ما چې ډوډۍ اغواکاران وزغرول په زري ماله کې یم. یاره فلحال خو زه په تاړه کې نه یم زه به تاړې له ورڅم بیا به ستا کار وکړم انشاءالله. بیداره چاپه راولږه هله. څه هېڅ مهرباني دغه حال دی د وږو خدایه پاکه ته یې مخ راځه چپه کې اوس د ډوډۍ اغواکاره نه پیدا سو. څه مو ورته ډوډۍ ده بیا مو هم خپل همت وکړي ځان مه خلاص کړه. څرنګه خوږه ډوډۍ څنګه خوند کوي ځای به بدل کړم دوی نه پسې رانیسي.